سلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. زمونږ نننۍ ویډیو چې د هغه د نون په باره کې ده چې مونږ به نون کې خپل ویر هاوس څنګه جوړوو. اوس به تاسو دا فکر کوئ چې د ویر هاوس څه ته وایي. ګورئ، کله چې مونږ په نون کې سامان خرڅوو نو د ویر هاوس نه بغیر یې نشو خرڅولی. نو اول باید که تاسو چېرته د نون اکاونټ جوړه کړه نو اول باید تاسو څه وکئ، اول باید تاسو یو په نون کې ویر هاوس جوړ کئ. ویر هاوس مطلب یو ګودام جوړ کئ. په نون کې ته که سیلینګ کوئ نو د ویر هاوس نه بغیر یې نشي کولی. تا سره باید ضرور یو ویر هاوس وي. نو نن به زه تاسو ته ښایم چې په نون کې مونږ ویر هاوس څنګه جوړوو. ډېر اسان طریقه ده. اول به لاړ شو، مثال دلته به ګوګل کې ولیکو نون سیلر اکاونټ لوګین یا ساین اپ. دلته اوس وګوره تا ته به 3 لینکونه درشي. یو دا سیلر لیب نون، یو دا بل دا وګوره دا بدل ده، دا لینک بدل ده. خو دلته به تاسو که چېرته تاسو را اول نه اکاونټ وي نو ته به چېرته کلیک وکړې، دلته به کلیک وکړې. او که غواړې چې اکاونټ جوړه کړې د نون نو دلته به بیا کلیک وکړې. او که اکاونټ دې جوړوي په پروسس کې وي او ګوري چې اکاونټ دې اپروو ده او که نه نو هغه به دلته ګوري په دا لینک کې. نو که تا سره اول نه اکاونټ وي نو مونږ سره اکاونټ شته نو مونږ دلته کلیک کوو او مونږ دلته خپل اکاونټ دلته کې کوو او دلته بیا مونږ خپل پاسورډ هلته اوس وګوره زمونږ دا وګوره دلته اوس زمونږ د نون اکاونټ چې کوم ده دا خلاص شو. دلته تاسو کتلی شئ دلته دا لیکلی دي چې دلته وګوره تاسو کتلی شئ چې لیکلی دي ویلکم ټو سیلر لیب. Before you can start selling your products you need to create a warehouse. دلته لیکل دي چې تاسو د نون ته راغلاست او که غواړئ چې سامان په نون کې خرڅ کئ نو تاسو اول باید یو ویر هاوس جوړ کئ. وګوره دلته زما خبره دلته تاسو ته لیکلې وه چې کومه ما خبره تاسو ته کړې وه چې د ویر هاوس نه بغیر مونږ په نون کې سامان نشو خرڅولی. نو ویر هاوس ډېر ضروري ده. نو مونږ ځو دلته اوس وګوره کریټ ویر هاوس، دا باندې به کلیک وکړو. او کله چې دې باندې ما کلیک وکړو دلته به دلته اوس وګوره ښي طرف باندې ایډ ا ویر هاوس، دلته به دا باندې کلیک وکړو او دلته به اوس مونږ خپل لوکیشن ورکړو چې کوم ځای کې مونږ اوسېږو. دلته به مونږ اوس خپل لوکیشن ورکړو. دلته وګوره مونږ به خپل لوکیشن ورکړو کوم ځای کې چې مونږ اوسېږو. دلته اوس دا باندې به کلیک وکړې، دلته به اوس وګوره مونږ ته دلته خپل چې کوم ځای کې مونږ اوسېږو هغه لوکیشن نه یې دلته مونږ ته وښیلو. دلته به اوس مونږ څه وکړو، کنفارم باندې به کلیک وکړو. دا وګوره کنفارم لوکیشن او دلته به اوس مونږ ټول سامان ورکړو. دلته اوس وګوره اول چې کوم دا ډسپلی نیم چې کوم زمونږ چې کوم د سټور نامه ده هغه به دلته اوس مونږ ورکوو. دلته وګوره مونږ خپل سټور نامه ورکړه، دلته چې کومه نامه ته ورکړئ څه مشکل نشته. او دلته بیا کونټیکټ نمبر شي ته خپل نمبر ورکړه او دریم چې د پارټنر کوډ دلته یو کوډ ته انتخاب کړه خپل ته چې کوم کوډ وي مشکل نشته. او دلته اوس وګوره کانټیکټ نیم دلته د خپله نامه ولیکه او دلته د خپل ایمیل او دلته چې کوم د پروسسینګ ټایم دا څه مشکل نشته. دلته چې کوم څومره ته لیکئ 3 ورځې 4 ورځې څه مشکل نشته. نو بس نه پس به دلته سیو ایډرس نه به کلیک وکړئ. دلته اوس وګوره دلته مونږ کلیک کوو. دا وګوره زمونږ ویر هاوس کریټډ مطلب زمونږ د ویر هاوس چې کوم و د هغه جوړ شو. نو دغه اسانه طریقه وه. نو که غواړئ چې تاسو یې جوړه کئ نو دغه سیم ټو سیم طریقه اختیار کئ نو انشاءالله ستاسو ویر هاوس به جوړ شي. دا وګوره پینډینګ اپروول، دلته به تاته بیا یو ایمیل راشي چې کله چې ستا ویر هاوس اپروو شي نو دلته به بیا اپرووډ ولیکي. دلته اوس اپروو نه ده، دا چې کله تاته ایمیل راشي هلته به تاته ولیکي چې اپروو شو یا ریجیکټ شو. نو دا تقریبا 24 غنټو کې د ننه به تاته یو ایمیل راځي. نو دا وه زمونږ د ویر هاوس چې مونږ به څنګه ویر هاوس جوړوو. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي وای. نو که زمونږ د یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.